الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني الذين أنا فيهم. رواه البخاري رحمه الله. پس د حمد او ثنا عزتمندو اوریدونکو مسلمانانو ورونو، په تیره حصہ د درس د شان د صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین کې د قرآن کریم او د احادیثو په رڼا کې دا خبره مونږ د ایمان یو جز ګرځولې ده چې صحابه کرام رضی الله تعالی علیهم اجمعین بهترین د ټولو انسانانو دی پس د انبیاء کرام رضوان الله علیهم الصلاة والسلام نه. دلیل او شاهد په دې باندې د قرآن کریم نصوص او احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم. دغه رنګه پس د صحابه کرامو نه سلف او ټول امت په دې باندې اجماع لري چې صحابه کرام من حیث المجموع هغه بهترین د امت دي، عادل ترین د امت دي، او درجات د دوی عند الله د ټولو نور امتیانو نه اوچت دي، الله ته نږدې دي. ځکه قرآن کریم کې الله جل جلاله په بشارت او زیری کې دی صحابه کرامو ته وفرمایل چې للفقراء المهاجرین الذین، هغه فقیر مهاجر، هغه کسان چې اخرجوا من دیارهم و اموالهم، چې دوی د خپلو کورونو نه د مالونو نه وایستل شو، مکه مکرمه کې ایمان راوړ، د پیغمبر صحابي وګرځېده، ابوبکر صحابي شو، عمر صحابي شو، عثمان صحابي شو، علي وغیره ډېر د دوی امثال، بلال رضی الله عنه، زید رضی الله عنه وغیره صحابه کرام د دوی ایمان په جرم باندې مهاجر شو، کورونه پاتې شو، مالونه پاتې شو، اولادونه پاتې شو، اهل و عیال نه جدا شو، مالداری او غنا لرل هغه ټول پاتې شو. دا ټول پرېښودل د څه لپاره؟ یبتغون فضلا من الله ورضوانا. د صحابه کرامو مقصد دا و چې د الله فضل ځان ته حاصل کی، جنت ته ځان ورسوي، د الله رضا حاصله کی. وینصرون الله ورسوله. د صحابه کرامو مقصد دا و چې هجرت یې غوره کړ، مال پرېښودل یې غوره کړه، اولاد پرېښودل یې غوره کړه، جدایي د هر چا نه په ځان ومنل. د څه دپاره؟ چې د الله او د هغه د رسول مدد وکړي، د الله د دین او د الله د رسول د دین دفاع وکړي. الله فرمایي چې اولئک هم الصادقون، دا صادقان دي، دا رښتیني دي. او الله جل جلاله مونږه رښتینو مؤمنانو ته امر کړی دی چې کونو مع الصادقین. ای مؤمنانو، تاسو د دې صادقینو سره ملګري شئ. د دې ایمان زمونږ د ایمان دپاره معیار ګرځولی دی چې زمونږ ایمان هله الله ته د قبلېدلو دی، هله الله جل جلاله مني، هله ایمان صحیح ایمان ګڼل کېدلی شي چې د صحابو د ایمان په شانې. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. مونږ رستنو ته وایي الله
که دوی ستاسو د ایمان په شان د ایمان راوړ نو هدایت یې ومونده. الله جل جلاله سوره بقره کې فرمایي چې آمنو کما آمن الناس. ټولو دعویدارو د ایمان کلمه ویونکو انسانانو داسې ایمان راوړی لکه صحابه و چې راوړی و. د هغوی ایمان په اخلاص باندې بنا و، د هغوی ایمان په صداقت باندې بنا و، د هغوی ایمان په فداکارۍ او قربانۍ ورکولو باندې بنا و، د هغوی ایمان د مال تیرېدلو، وطن تیرېدلو او سر تیرېدلو باندې بنا و. د هر څه نه تیرېدل خو د ایمان نه تیرېدل، د خپل پیغمبر نه، د خپل پیغمبر د دین نه، د الله د دین نه مال او ځان ټول قربانول. دا یې شان و، دا یې درجه د ایمان وه، دا یې درجه د اخلاص و د الله جل جلاله د دین دپاره. د دې وجې نه دا خبره قرآن کریم او احادیث د نبی صلی الله علیه وسلم ورباندې بېشماره شاهد دي. خو دا یو څو ما تاسو مسلمانانو ورونو ته د یو شاهد او دلیل په شکل باندې راوړه چې قرآن کریم ډک دی د صحابه کرامو د شان او مرتبې د بیان نه. احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم شاهد دي د انبیاء کرامو په شان او فضیلت او منقبت باندې. داسې کتاب د احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نشته چې په هغې کې د صحابه کرامو مرتبه نه ذکر شوی، هغوی کې د هغوی مناقب او فضائل نه بیان شوي. باب مناقب الانصار، مناقب المهاجرین، مناقب اصحاب النبی، فضائل اصحاب النبی، مختلفو تعبیرونو سره احادیثو کتابونو کې محدثینو د اصحابو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شان او مرتبې دپاره جدا بابونه راوړي دي. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قول دی، هغه فرمایي چې ان الله ينظر في قلوب العباد. الله جل جلاله وکتل د ټولو بندگانو په زړونو کې، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد. د محمد صلی الله علیه وسلم زړه هغه د ټولو بندگانو د زړونو نه بهتر زړه الله ولیده چې دا په دنیا کې چې څومره انسانان دي د آدم علیه السلام نه تر آخري انسان پوري، په دیو کې بهتر زړه هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زړه دی. فاصطفاه لنفسه. الله د خپل ځان دپاره د پیغمبر زړه خوښ کړ چې دا زما د پیغمبرۍ ګرځولو دپاره لایق زړه دی، زما د دین د رسولو دپاره، د امانت د رسولو دپاره لایق زړه دی. دا یو سلیم زړه دی، دا یو روغ زړه دی، دا یو قوي زړه دی. دا کولی شي چې زما امانت قبول کړي او امانت بل ته ورسوي. فابتعثه برسالته. پیغمبر په خپل پیغام باندې دنیا ته راویلېږه. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلی الله علیه وسلم. بیا الله جل جلاله د بندگانو زړونه وکتله، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زړه نه بعد د چا زړونه دې ته جوړ دي چې هغوی کې ایمان ځای شي، هغوی کې شجاعت وي، هغوی کې فداکاري وي، هغوی کې اخلاص موجود وي. پس د پیغمبر د زړه نه بل رضا چېرته وي؟ فوجد قلوب اصحابي خیر قلوب العباد. د صحابه کرامو زړونه د ټولو عبادو نه بهترین زړونه وموندل الله، چې په دې ټولو انسانانو کې بهترین زړونه هغه د اصحابو کرامو زړونه دي. او زړه د بدن بادشاه دی. اذا صلح الجسد كله. کله چې دا زړه روغ شي ټول بدن روغ دی. من اتى الله بقلب سلیم. څوک چې الله ته د روغ زړه سره ورشي هغه به کامیابیږي. دا زړونه د صحابه کرامو د الله جل جلاله ولیدل چې دا بهترین زړونه دي. فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. دغه صحابه کرام د خپل پیغمبر مددگار، وزرا، کومکونکي وګرځوله. نو ګوره د صحابه کرامو اجماع، د صحابه کرامو رایه الله خوښه کړې ده. کوم شی چې دوی ښه ګڼلی دي الله هم ښه ګڼي، کوم چې دوی بد ګڼي دي الله جل جلاله هم بد ګڼي. دا د عمر رضی الله تعالی عنه په موافقاتو کې راځي
چې کوم کار به عمر رضی الله تعالی عنه خوښ کړو چې کاش کې داسې شوي وای د هغې مطابق به الله وحی رالیږل. دومره الله جل جلاله د هغوی زړونه حق ته برابر کړي وه چې په زړونو کې د حق نه سوا د دین نه سوا او د تابعدارۍ د الله او د رسول نه سوا بل څه نه ځایېدله. ځکه نو عمر رضی الله تعالی عنه دا تمنا وکړه چې لو انزل الحجاب، چې د نبی صلی الله علیه وسلم او د مؤمنانو کورونو ته هر قسم خلک انسانان راځي، کاش کې د پردې حکم راغلی وای. نو حدیث کې راځي فانزل الله الحجاب. ابن کثیر رحمه الله د سورة الاحزاب په تفسیر کې دا حدیث راوړی دی چې فانزل الله الحجاب واذا سألتموهن شيئا فاسألوهن من وراء الحجاب. الله حکم راولېږه چې د پردې نه شاته د بیانو نه بیا څه وغواړئ، پرده وکړئ د ازواجو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. تاسې ډېر مثالونه موجود دي چې صحابه کرامو کوم شی ښه ګڼلی دی هغه عند الله ښه دی، کوم شی چې دوی بد ګڼلی دی هغه عند الله هغه هم بد دی. دارنګه عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې من کان مستنن فلیستن بمن قد مات. که څوک اقتدا کوي، تابعداري کوي، نو د هغه چا پسې د اقتدا وکړي چې هغه په ژوند د عبدالله بن عمر کې مړه شوي دي. څوک دي؟ اولئک اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم. دا هغه خلک دي چې الله جل جلاله د هغوی مبارک فرمایي چې علیکم بسنتي و سنت الخلفاء الراشدین، د خلفاء راشدینو په طریقه باندې روان شي او زمانه بعد په ابوبکر او عمر پسې اقتدا وکړي. اقتدوا بالذین من بعدی، په دې دوو کسانو پسې زمانه بعد اقتدا وکړي او خلفاء راشدینو پسې روان شي. هغوی مقتدایان او خلفاء او امامان د دین پس د پیغمبر نه په خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګرځولي دي. وکانوا خیر هذه الامه ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا. هغه دا صحابه کرامو صفاتو ته ګوره، شان او مرتبه ته ګوره چې د دې امت بهترین څوک دي؟ صحابه کرام دي. زړونه ډیر پاک دي، علم د هغوی ډیر جوور دی، ډیره جووره او لویه پوهه په علم کې الله ورته ورکړې ده، او تکلف د زندګۍ د اسبابو ډیر کم دی. قوم اختارهم الله لصحبت نبیه. صحابه کرام هغه خلق دي چې الله په خپله خوښ کړي دي چې دا به زما د پیغمبر ملګري وي. ونقل دینه. صحابه کرام هغه خلق دي چې د دې دین د نقل کولو دپاره الله د من د انسانانو نه رانه جوړ کړي دي، را خاص کړي دي چې تاسو به زما دین امت ته رسوئ. فتشبهوا باخلاقهم وطرائقهم. عبدالله بن عمر عنه نصیحت کوي موږ او تاسو ته، مسلمانانو ورونو ته، چې تاسو د صحابه کرامو د اخلاقو سره ځان مشابه کوي، د هغوی د لارې سره ځان مشابه کوي. فهم اصحاب محمد کانوا علی الهدى المستقیم. او قسم کوي چې والله رب الکعبه، په رب د کعبې مې دی، هغه وایي قسم وي چې اصحاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په سیده لار روان وو. په رب د کعبې مې د قسم وي چې دا بهترین انسانان و د ځمکې په سر باندې، او په رب د کعبې مې د قسم وي چې د دوی اقتدا لازمه ده. د دې وجه نه ابو زرعه وایي رحمه الله چې اذا رأیت الرجل ينقص احدا من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم فاعلم انه زنديق. وایي کله چې یو سړی ولیده چې د صحابه کرامو نقصان بیانوه، د هغوی پسې خبرې کولې، بی عایشه رضی الله عنها پسې کولې، عمر رضی الله عنه پسې کولې، عثمان، علی، معاویه، ټول صحابه کرام چې وروسته به ان شاء الله د دې وضاحت راځي چې صحابه کرام څومره وو، په کومو مراتبو کې وو او چاته ویل کېږي. خو چې صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم وي، کله چې په هره زمانه کې څوک د دوی تنقیص کوي، څوک یې عیب بیانوي، څوک یې نقصانونه ذکر کوي، څوک یې عیوب شماري، څوک یې ګناهونه شماري، څوک د هغوی نه چې کومې خطایانې شوي الله ورته معاف کړي د هغه ورپسې حسابي. فاعلم انه زنديق. پوه شه چې دا انسان د دین نه وتلی دی، مرتد دی، زندیق انسان دی. ولې؟
ځکه چې ان الرسول عندنا حق زمونږ مسلمانانو دا عقیده ده چې رسول حق دی والقرآن حق قرآن حق دی او دارنګه هغه چا چې مونږ ته دا دین رسولی دا قرآن رسولی دی او سنت رسولی دی هغه اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم. مونږ چې په قرآن د حقانیت ایمان لرو په رسول د حقانیت ایمان لرو دا قرآن او د رسول سنت مونږ ته چا را رسولی دي دا امانت چا تر دې خراسان تر دې ټولو او وطنونو عربو عجمو مشرق نه مغربه پورې رسولی دی هغه څوک دي هغه اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام دي او هر هغه څوک چې هغوی د صحابه کرامو تنقیص کوي وای یریدون ان یجرحوا شهودنا لیبطلوا الکتاب والسنه دا زندقان اراده لري او دا تنقیص کوونکي د صحابه کرامو اراده لري چې زمونږ د دین گواهانو باندې جرح وکړي زمونږ د دین په شاهدانو باندې زمونږ د دین پر رسونکو باندې زمونږ د دین په سند باندې چې چا مونږ ته دین نه رسولی دی په هغو جرح وکړي. مقصد اصل تنقیص د صحابهو نه دی مقصد اصل د هغوی جرح نه ده مقصد دا ده چې لیبطلوا الکتاب والسنه چې قرآن و سنت ور باندې برباد کې باطلې کړي. ولې ځکه چې قرآن و سنت هغه په واسطه ده اصحاب کرام مونږ ته راغلی دی نو ځکه ابو زرعه رحمه الله فرمایي هر کله چې دوی زمونږ په دین باندې په کتاب و سنت باندې جرح کوي د هغې په سند جرح کوي د هغو په شهودو باندې جرح کوي چا چې مونږ ته را رسول په هغې جرح کوي نو لایق د جرح دغه خلک دي چې مونږ په دوی باندې فتوا ولګوو چې دا زندقان دي. هر هغه څوک چې تنقیص د صحابه کرامو کوي په خپلو پوچو الفاظو سره په دې خپلو وړو خلو سره چې د شان سره هم لایقه نه ده دوی زنادقه دي چې یو کړه ثابته شو دا صحابي دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایمان نه وړی دی او بیا څوک تنقیص کوي نو د سلفو د امت فتوا دا زه نه وایم دا یو بل عالم د ځانه نه وایي دا د اجماع د امت دا فتوا ده چې دغسې خلک په دې امت کې زندقان دي دین نه اورېدلي خلک دي او هغه خلک دي چې هغوی مرتد شوي دي دین یې پرېښی دی. ځکه هر هغه چا چې د صحابه کرامو تنقیص کړی دی هغه په اجماع د مسلمانانو سره مؤمن او مسلمان نشي ګڼل کېدلی. الله جل جلاله دې مونږ او تاسې د صحابه کرامو د نقص او د هغوی د سب او شتم نه وساتي او د هغوی د فضیلت او د مرتبې معتقدین دي مونږ او تاسې الله جوړ کړي څنګه چې شان د هغوی الله او رسول په کومه مرتبه کې ذکر کړی دی په همغه مرتبه کې مونږ هم ورباندې ایمان ولرو او دا زمونږ د ایمان یو جز دی. اقول قول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.